سلامونه زما ګرانو دوستانو په خیر راغلی زما د نوي ویډیو ته. په دې ویډیو کې زه تاسو سره یو څو شیان شیر کوم چې هغه تاسو کور کې وکړئ او ستاسو د خېټې وزن ویلې کیږي، یعنی ستاسو خېټه نری کیږي، ستاسو فګر ښایسته کیږي او تاسو کولی شئ چې د خپل د خوښې کالي واغوندئ. خصوصا جنکیان کولی شي چې ښه ښایسته د واده ډریس که لږ ذره ټایټ هم وي هم کولی شي واغوندي. نو فګر کې دا ټایرونه چې په خېټه کې نارملي د چا ښکاره کیږي هغه ورکیږي او دې لپاره تاسو ته ضرورت نشته ده چې تاسو لاړ شئ ډېر سخت سپورټ وکړئ یا تاسو بالکل ځان د لوږې نه مړ کړئ او یا تاسو کوم بل میجیک شی پیدا کړئ. نه، ډېر آسان شی ده او ټول په کور کې پیدا کیږي. تاسو کور سامان یوز کولی شئ او دا شیان وکړئ. ډېر سمپل کارونه دي خو داسې ده چې په دا شیان کولو باندې تاسو نن نه سبا ته تاسو نه ډنګرېږئ او نن نه بل سبا ته نه کېږي، یو هفته کې هم نه کېږي، یو میاشت کې هیله اوسئ. نو دا شی چې دا سلولي کار کوي مګم دوامدار ده او تاسو همیشه دپاره ډنګرېږئ او تاسو ته کوم نقص ضرر نه رسیږي. په دې چې ځینې کسان چې ډایرکټلي ډېر بالکل ډوډۍ بند کړي، بدن یې ضعیف سي، ویښته تویدل شروع سي، نور نقصونه شروع سي، د چا هډوکي درد شروع سي. ما په خپله څو ځلې داسې رژیم کړي دي، ډایټ مې سخت ډایټس مې تېر کړي دي چې هغه کې نقص رسیږي، چاته بدن ته د دې په ځای چې فایده ورسیږي. او یا نو شروع کوو. اولی شی چې تاسو کوئ سهار وختي چې کله پاڅېږئ د خوب نه هره ورځ، خو هره ورځ شاید مشکل وي، څوک ونسي کولی، بټ کوشش وکړئ څومره چې کولی سئ وکړئ. نو هر سهار په نهره خېټه په خالي خېټه تاسو ځان ته اورنج جوس جوړوئ دغسې. سو هر سهار تاسو ځان ته اورنج جوس جوړوئ. ما ځان ته فعلا دا یو جک ډک په دې چې زه پوهېږم کار یې مشکل دی د اورنج جوس جوړول او بل هره ورځ دونه ګندګي کول یا خوند نه کوي، بیا ټول صفایي کوه او هغه کوه. نو د دې د لاسه ما ځان ته ډایرکټلي یو جک ډک جوړ کړه او دا بلډ اورنج ده، خو فرق نه کوي هر اورنج چې وي، غټ کوچنی، بلډ اورنج، نارمل اورنج، هر یو چې وي. او یا رښتیا بله خبره چې تاسو کله جوس جوړوئ خیال ساتئ چې د دې دننه نه پوهېږم تاسو ته ښکاري که نه ښکاري، دې کې فروټ یې شته ده، انساید فروټ یې هم شته ده، یعنې منځ کې چې دا مواد د اورنج هغه هم پکې ده. نو تاسو داسې جوسر نه تېر نه کوئ چې آخر کې خالص اوبه راسي، خالص فلویډ راسي. نو this should be like this، like د دې دا دننه مواد اصلي کار چې کوي د دننه مواد کوي. نو اورنج جوس چې تاسو سهار ځان ته جوړ کړئ او هر سهار یو پیاله وڅښئ، ویټامین سي نه ډک ده او ویټامین سي ډایرکټلي د تاسو هغه فیټ باندې اټیک کوي. نو د فیټ د خېټې فیټ ټول ویلي کوي او بغیر له دې چې تاسو کوم سخت کار وکړئ او خوند هم کوي څنګ کې. نو دا یو شی ده. بل ویټامین سي ما تاسو ته ویلی ده چې ویټامین سي ډېرې زیاتې فایدې لري، نه تنه فیټ ورکولو دپاره بلکې ستاسو د پوستکي دپاره ډېر فایده کوي. مخکې هم که داغ ولکې وي، زما چې مخکې ډېر بخار پیدا کېږي یا زما یوازینی پرابلم چې د سکین ده ډېر بخار پیدا کېږي او بیا دا بخار چې کله وچ سي داغ پرېږدي نو بالکل مخ خراب کی. نو کله کله زه بیا دا په مخ باندې وهمه اورنج یا لیمو خپل مخ باندې وهمه او رښتیا ما خپل ځینې نور ویډیوګانو کې هم ډېر زیات د لیمو صفت کړی. نو یا اوس دویم شي ته راځو، نوم مې واخیسته ما تاسو ته. اورنج جوس د سهار دپاره ده. کله چې سهار تاسو نوی پاڅېږئ هره خېټه خالي خېټه باندې دا خورئ، وینه صفا کوي او مریضیان هم ستاسو کموي. بل د شپې دخوا دویم شی چې تاسو کوئ لیمو 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 لیمو. یا دونه ډېر مې لیمو یاد که لیمو نه بهترین شی شته نه چې ویټامین سی نه د دې نه زیات شی کې ویټامین سی شته نه. تاسو ما ته داسې فروټ ووایئ چې پکې زیات ویټامین سی وي بغیر له د لیمو نه. لیمو کې 50% ویټامین سی ده. سو زیاتر کسانو بلیچنګ په حساب باندې لیمو استفاده کوي، لکه سکین بلیچنګ یا تور تور داغونه چې تاسو په مخ کې ولرئ او غواړئ چې هغه کم رنګ سي، هغه دپاره تاسو ډایرکټلي یوز کوئ. نسبتا سکین ته چې هغه کسان څه رقم سکین لري، ډېر ډرای او سنسیټیو سکین لري، هغه پکې نور شیان ګډوي، مستې پکې ګډوي چې دا لږ اثر یې لږ کم سي. او هغه کسان چې پرابلم نه لري، نارمل سکین لري، هغوی ډایرکټلي وهلی سي په مخ باندې. سو بیا وایم زما څو دانې سکین ماسک چې ما تاسو ته ښودلی دي په هغه کې ما لیمو ګډ کړی، لیمو نه بغیر نه کېږي.
او لیمو ځینې نور فایدې لري. تاسو که ستاسو بلډ کې فیټ زیات وي، خصوصا هغه کسان افغانان ایشین پیپل، ټول کسان د انډیا پاکستان او دا ټول کسان ډېر فیټ والا ډوډۍ خوري. یاره داسې فیټ والا ډوډۍ خوري چې زه چې وګورم ډېر خوند هم کوي بټ تباهي ده تباهي. هغه چې څوک وخوري ډایرکټلی څوک په یوه شپه کې فیټ یا چاغ سي، نو هغه کسان ته ډېر ضروري ده هره ورځ څه بلکې زه هم د ورځې څو ځلې تاسو لیمو جوس وڅښئ چې بیرته دا فیټ دا انهیلدي فیټ چې تاسو خورئ هغه بیرته ریسته کوي د باډي نه. او دا انهیلدي ده چاغوالی سمه ده، یو د ښایست فیکټر ده چې څوک وایي ښایسته ده بدرنګ ده، بټ اصلي شی چې ده چاغوالی انهیلدي ده، مریضیان راځي، بلډ پریشر های کیږي. سو بلډ پریشر ته هم فایده کوي لیمو خوراک. بل غاښونه څوک چې زیړ غاښونه ولري هغه ته فایده کوي. ما ویلې بلیچینګ په حساب باندې کار کوي. ډېر خلک چې دي خپل غاښو پې صفا کوي، خو ډېر زیات مه کوئ، ډېر اګریسیو ده. لیمو اسید لیول یې ډېر زیات ده. او یا دا و زما د لیمو اعلان. سو لیمو یا بهترین شی ده، ځان ته لیمو د شپې د ویده کېدلو نه مخکې وکئ او په اوبو کې ګډ کئ، پکې لږ زره شات هم واچوئ چې لږ خوږ سي. پدې چې لیمو ډېر تریخ نه بټ اټس ویری سور. یا نو دا سو دوه شیان، اورنج جوس سهار او لیمو جوس د شپې لخوا. او بل یو ځینې نور خبرې د شپې لخوا ډېر امپورټنټ ده، د شپې لخوا تاسو ډوډۍ بند کئ، یا بالکل بند کئ. د شپې د خوا خوراک ډېر نقص کوي. تاسو ډوډۍ خورئ او ډایرکټلی ویده کېږئ، بدن اصلا هغه وخت کې غواړي چې آرام وکړي، بدن انرژي ته ضرورت نه لري. او ما هم ډېر وخت دا کار کوه او کله کله اوس هم کوم د شپې د خوا، بټ زه کوشش کوم چې دا کم سي. او دا یو هفته کېږي، ما یو هفته نه، اټس ا لیټل لانګر، بټ دا یو هفته ډېر ایکسټریم زه کوم د شپې د خوا هیڅ شی نه خورم، خو ځان ته یو سلاد، یو میوه، یو سمال شی وکئ، وخورئ په دې چې بالکل خالي خېټه یا بالکل لوږې باندې هم معده ته نقص رسیږي. سو یو شی وخورئ 6 بجې 7 بجې میکسیمم 8 بجې سلاد ځان ته وکئ، وخورئ، دغه نه بعد هیڅ شی مه خورئ، هیڅ شی مه خورئ. یا ریلی تاسو به وګورئ چې په یوه هفته کې د تاسو که 2 کیلو کم نه سو، دا شرط ده زما تاسو سره. تاسو د شپې غذا بند کئ، د غرمې ښه وخورئ، ښه مزې وکئ، ښه کبابونه وخورئ، هر شی چې خورئ وخورئ. ډېر مه خورئ مګم برابر وخورئ د غرمې د خوا هم، او سهار هم ښه د خپل خېټه موړ کئ. او دغه شیان 3 شیان چې تاسو وکئ نو تاسو خپل چهره کې به یو نور وګورئ، تاسو مخ به ډنګر سي، چې زما ډېر خوښېږي. ولې شی چې زما کېږي زه چې چاغېږم زما مخ چاغېږي. I don't like it. So yeah, تاسو ټرای وکئ دغه 3 شیان. ډېر سمپل کار ده، دونه مشکل کار هم نه ده. اورنج جوس سهار، ماښام لیمو جوس او ماښام ډوډۍ بند په ځای سلاد. نو خدای وکړي چې تاسو دا زما دا څو ټپس خوښ راغلی وي. خدای وکړي چې تاسو دا کار وکئ او د خپل فګر وګورئ، په یوه هفته کې 2 کیلو ستاسو کمیږي انشاءالله. او یا تر بلې ویډیو پورې فعلا خدای په امان. لوف یو مای لولیز، بای.